بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. د ټول نړۍ او د مسلمانانو د دنیا شرقاً غرباً جنوباً شمالاً چې د دنیا په کم ګوټ کې کم مسلمان ورور یا مسلمان خور ده او ټولو ته زه د زړه د اخلاص نه د اختر مبارکي ویم. الله دې ستاسې روجې او قیام اللیل او صدقات او ټول طاعات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې په ایمان او په امن او اسلام کې په منګه باندې داسې ډېر رمضانونه او روجې راولي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هغه خلکو نه وګرځوي چې د هغې عبادتونه قبول شوي او رب العالمین په بخلي او الله دې موږ د هغه خلکو نه نه ګرځوي چې رمضان تیر شوی پی او هغه نه بخل شوی، ځکه دا ډېر تاواني انسان دی. علي رضی الله تعالی عنه به ویلي، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به ویلي و ارمان دې که ما ته داسې څوک معلوم وي چې د ده عبادت قبول شوی دی چې زه له مبارکي ورکړمه، او داسې څوک راته معلوم وي چې د ده عبادت مردود شوی دی رد شوی دی، زه هغې ته تعزیه او د غم خبرې ورته وکړم چې د دې غم پې زایله شي. زما ورونو زموږ ډېر مهربان الله دی، موږ به د الله نه امید کوو انشاءالله چې رب العالمین به زموږ عملونه قبول کړي. الله دې موږ او تاسې فکرمن وګرځوي او رب العالمین دې موږ سره د ایمان او د دین د دې فکر پیدا کړي. او هغه مشهور شعر دی وایي لیس العید عید من لبس الجدیده، اختر د هغه چا نه دی چې نوې نوې جامې واغوستې، ولکن العید عید من خاف الوعیده، اختر اصل د هغه چا دی چې هغه د الله د عذابونو او د قهرونو نه ویرېده. الله دې زموږ او ستاسې عملونه قبول کړي او رب العالمین دې موږ او تاسې د خیر کنجانې وګرځوي چې ټول امت مسلمه ته خیر ورسو او رب العالمین دې موږ د شر د بندولو کنجانې وګرځوي او الله دې موږ له مرګ په داسې حالت کې راولي چې الله زموږ نه راضي او الله دې موږ او تاسې ټول په جنت کې د انبیا او صدیقین او شهدا او صالحینو سره جمع کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.